فیضا فرغتا پس کلا چیتا فارغش فنصب پس ځان ستړی کا. عبداللہ بن عباس سے معنی کئی تفسیر مظہری دا معنی راغستے دا. فیضا فرغتا من صلاتک المکتوبتی او من مطلقت الصلاة فاجتهد فی الدعا. دا آیه کریمه ترجمه دا چې کله د فرض منځنه یا د مطلقی منځنه فارغ شوي نو ځان په دعا کې ستړی کا. جنازه فرض منځ دی او سنت مطلقی منځ دی چې دینه فارغ شي ځان په دعا کې ستړی کا. وهابیان او شاعتیان وی سنت نه پس دعا کم زی راغلی ده او جنازې نه پس دعا کم زی راغلی ده. دا ډیر عنادي قوم دی، درته وی پیغمبر علی السلام نه کړي بس دا بدعت دی. نو دې سره بحث دا ډیر آسان دی، بس ډیر آسان دی. ما مخکیم دا عرض کړو چې قرآن دا د اهل سنت والجماعت دی. وهابیان او شاعتیان قرآن کریم اسه نیغ نیغ کوي، قرآن کې پټه حصہ نشته دی، صرف تحریف کوي. دعا بعد الجنازه بارکه او دعا بعد سنت بارکه جتا سره بحث کوي، بس تپوس تینو کا. دیکھو بم دغه یو خبره نیغه نیغه کوي چې پیغمبر علی السلام نه ثابت نه ده او ثابت نه ده او ثابت نه ده، هغه کړي نه ده، بس بدعت دی. 150 جنازې هغه کړي دی، خو یې کومه جنازې نه پس دعا کړي وي پارام کینا دا راته وای دلایل شرعي سودی و دا راته وای. بس دا نقطه یاد کی دعا د دعا مسله کی دلایل شرعي سودی سلور: کتاب الله د الله قرآن، سنت د نبی علیہ السلام، اجماع د امت او قیاس مستنبط من تلک الاصول. نو هر کله چې دلایل شرعي یو نه دی، دو نه دی، درې نه دی، سلور دی، او دی کی اول دلیل اصل من کل الوجوه کتاب الله دی. ورته اول بد الله کتاب ترش قرآن تبرز. دا کم ترتیب چې اصولیین ذکر کړي دي د ادله شرعیه اربعو په دغه ترتیب بزو ته سره بحث کو. اول به کتاب الله تراشو، قرآن کریم کې دعا بارک الله سوئی اجیب دعوت الداع اذا دعان، زه قبلهم دعا دعا کوونکی کلم چې مان غواړي او خایدې کې ما تقید جنازې نه بعد نه قبلې ته هم دغه چغي وي پیغمبر علی السلام نه کړي. وی आवाज فعل الرسول خو نه دی، اول کتاب دی بیا سنت دی، او سنت کی आवाज فعل الرسول هم نه دی. سنت درې قسمه دی: قول الرسول دی، تقریر الرسول دی، فعل الرسول دی. تا کتاب الله لم لتورک معاذ الله، او دا غرنګ قول الرسول، تقریر الرسول، اجماع قیاس هغه دی پرې خو ده، او आवाज فعل نیغ نیغ کې دا د کم منطقیت کړی دی. قرآن پیش کوم، قرآن به پیش کې. الله وی ادعونی استجب لکما، ما نغواړي قبلو مې ز تاسو لرا او خیدې کې جنازې نه بعد نه قبلوم دیوم دغه چغي وی پیغمبر علی السلام نه ثابت نه دی. خلکو توې دا لیوانې دی که په خود دی. زه قرآن پیش کوم، ټول عمر چغي والی چې موږ سره قرآن دی پیش که قرآن کنه چې زه جنازې نه پس دعا نه قبلوم وخایې کنه. ادعونی دا امر صيغه ده، امر مطلق راغلی دی. ادعونی دعاګانې غواړي، معنا دا نه وای چې دغه ټیمه مغواړه، د بدعتیانو کار دی، چرته ویلی دی. دا دلته الله وای فیضا فرغتا، پس هر کله چې فارغ شوته د منځنه او د عبادت نه، فنصب ځان په دعا کې ستړی کا. نو دی باسه لاسونه داسې کې دی لری سره به نیولیو، بس بیا داسې کیو پاوس دا فیشنی او سیاسی دعا کوي، ځانم نستړی کوي، بس اسی او دو درې خو دغو کې بس او بس پاس ځان په دعا کې ستړی کی. او دا آیت صدا مقصد خو نه دی چې یاره بس چې اوس کیو چې ونه فارغ شي زنانه دې جارو راوالیو، کور دې پاک کیو، ځان دې ستړی کی، او سړی دې بل چپ وګه کیو پټو ته دی اوس یو ځان دی ال تستړی کی. دا مقصد خو هم نه دی.
خو مقصد او مکه دې کوم چې صحابو ذکر کړي چې مانځنه فارغ شي ځان په دعا کې ستړی کا، نو وهابي فارغ ني سنت ورته پاتې او راتو شي فرض نه پس دعاو کی او سنت چې وو کی بس منډه کی مصالح خواره پرتای. نو څوک چې راشي الکه مولا سو شو نو جمعه دیوالونه ورته چې غوي چې مولا غوا خوړلې دي، مولا ني کړه. خدای قرآن والی الله ورته وی چې فارغ شي ځان ستړی کا، دته سنت پاتې دعاو کیو بس ځانم نستړی کوي، فیشنی دعاو کیو بس پس. اللهم انت السلام دعا نه ده، تحتوی لیکلی دا ثنا ده، پاغي کې لاسونه پورته کولم نشته دي. دا کم فرضونه بعد چې سنت وی سنت، اللهم لك مسبخین ماقام مسخوتن جمعه، دا اللهم انت السلام د ډیر کې ناستل نه د فرضونه بعد دا مکروه دي. 55 فقهاو حواله دا ما سره شته، چند میټ استفسارات کې لیکلي او دی دا بعضی کسان چې فرض شي اللهم انت السلام امام وای، امام او دا زړی عقیده والا سنیان پاتې سنت ہوتا او دا بيدین ناس دی ګوت شماري ګوت بشماري، او چې امام سنتو کی دعا تراتو شي دا حرامي پاسې سنتو ته ودرېږي، دا دعا نه ځان او باسي ځان دا د بيدینه سړی علامه ښه. اللهم انت السلام نه بزیاده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نه کې ناستو، کم فرضونه پس به سنتو اللهم انت السلام به وي او به ډایرکټ به پاسې دو. روایت د مسلم شریف دی، عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی الله عنها د دې حدیث راویه ده. استفسارات کې دا حدیث مالی کله دی اول جلد کې، کتاب الاثار کې حدیث موجود دی د امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمت الله علیه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارک وی چې د وکاله د مانځنه سلام وګرځاو د په جلته و دي سنتو ته پاسېدو تا به وی چې پس کروټه ناشته او دی چې مانځنه سلام واړی سنت به ورته پاتې او پلن بکینی الله لا اله الا هو آیت کرسی شروع کیو استغفار کدا وای مانځنه پس راغلی دی خو سنت او کدا غینه بعد وای ځان فارغه ک بیا وای کنه چا منه کړي. زنانه دیم دا مسله یاد کی چې د کم فرضونه بعد سنت وی بس اللهم انت السلام نه ډیر بنه کینی، اللهم انت السلام بووی او پا بسی سنت بو کی اغه نه پس سبحان الله وی الحمدلله وی الله اکبر وی استغفار وی آیت کرسی وی لا اله وی بیا دی وی کنه. سنت دا متممات او مکملات د فرایض دي، چې سنت نه کړي کنه نو فرض ناقص وی. وهابیان وی د حمدالله جان د جوی او د عبدالسلام رستوی مناظره او دعا بعد سنت باندې حمدالله جان سے ورته د فقهاو د قول پیش کچي سنت متممات د فرایض دي او چې کله سنت نشوي نو فرض ناقص دي، ناغه پر او غړم بيدو چې دا خو د آخرت په اعتبار سره متممات او مکملات دي. په آخرت کې به الله د بنده فرایض داغي حساب بو کی نا فرایض کې چې کمی راشي نو فرشتو ته وایي چې نوافل او سنت وګورئ، نو کنه فلی کړي نو بس هغه به د فرض تراوا چي نا فرض به ور باندې ورته تکمیل ته ورسي. دا خو په آخرت کې متممات او مکملات دي، په دنیا کې خو نه دي. دلته جواب دادی چې په دنیا کې سنت متممات او مکملات د فرایض دي او کته وی سنگ دي نو وکشه منځ فرض دی کنه. اول تکبیر ورکه فرض دی، تکبیر سره لاسونه پورته کول سدي سنت دي. هته چې په دنیا کې سنت متممات د فرایض نه دي د الله سور سره م پورته کوا بس فرض وایا الله اکبر وایا فرض ادا کنه. سنت خو ته نه دي ز فرضن داتې نه کټ کلری کا ختم کا. بیا خیلاس د غسلاس د پاسه خودل نارینه د پارا د نامل لاندې خودل دم سنت طریقه ده، خدا دا سنت هم تینا کټکا. بیا مانځه کې ثنا ویل سنت طریقه ده، سبحانك اللهم دام ته کټکا لري کا. تعوذ اعوذ بالله سنت د دام لري کا، غلی کې دا مشومان بسم الله سنت ده اغم ته لري کا.
آمین سنت دی غم لري کا، تسبیحات د رکوع سنت دی غم لري کا، سمع الله لمن حمدا سنت دی غم لري کا، ربنا ولک الحمد دا سنت دی دام لري کا، تسبیحات د سجدی تکبیرات د انتقالاتو دا ټول سنت دی خدات لري کا، فرضونه لنډي بوچه جوړ شو دا څنګه مونږ دی وای سنت متممات مکملات حسن را وستون کی د فرایض دی کنه دی ولی په دنیا کې هم دی خدا ډیر کم عقل قوم دی ښا دا ډیر عنادي قوم دی الله وی چې کلا فارغ شوي بیا ځان ستړی کا ته چې سنت نه دی کړی فارغ شوي نه ګور عرفن عرف ته وګورځه یو سړی دی د ماسپخین منځ په جمع سره وک او ورپسې رنګ راغو چاله که زر روز در سره می کار دی وی منځ می پورا نه دی منځ راته پاتې دی منځ می نه دی اخلاص کړي لک صبر وک درځم ګور فرض خو کړی دی او 2 رکعات سنت ورته پاتې دی عوامم پوی دی چې یاره دا پاتې منځ پورانی ناقصي یا فارغ نه دی اخلاص نه دی الله وی چې فارغ شوي ځان دعا کې ستړی کا او رزیلت فرض پس راتو ش دعاو کی او سنتونه پس دعا نه کی قران ما سره دی کتا سره دی ما سره په قران خبرو ک نر شراشه میدان ته څنګه چې زه قران پیش کوم او تفاسیر په پیش کوم دغه سي پیش کا نو بس هغه بیا مداري توب له تکړی کنه بس یو کتاب را له هغه په منډه وای هغه یک د کاغی کی وی کني غو ته خپل بس میدان کې غوي وای کنه او کته په आवाज کې چاله کې کتاب وخایا الته غنور کې نولی او شور مکو د نمبر کې شور مکو غوبل شرا پاس نو کاغه دروغ وي او کار سوي نو مناظره غودي ته نه وي مناظره غودي ته وي چې ما بدر ته ځنه لاندې لاس کړي او لیونه کېګه ما خپ آرام ز سم نه وایم چې سوای لسمنټه کې اوایا شور باندې کې او خپل نمبر تیر کا چې زما تا یو کتاب پیش کو زما په شک راغی په خندا خوشاله ما ترا کا چې والدا کتاب په خپل وګوره واله وګوره نسنه چې په 3 منټه کې شپه کتابونه را لې خو یک دیو دروغ هم پکې و قضا आवाज در کومال ته د نور ډمان کې نولي شور جوړوي دي ته مناظره نه وي دا مجادله ده بیا چې زمان نمبر شي بیا به زما خبره اوري پکې برادانګي نه بیا به ته ما ته ځنه لاندې لاس کېږ دی او خپ آرام به ووري یو سپینګیره رجل رشید انصاف والا بناستی بیا به اخر کې زما استاد دلایل بټول هغه ووري دسه مسلم شخصیت به جانبین ہوتا بیا به اخر کې هغه توایو چې ته خوده اوسته فیصله وکا بیا هغه فیصله وکي دی وینه سالس هم نه منمو شپک کسان بدرزو او بس سالس به ویډیو ویو دا به یو هغه وي نو دا څه چورلنډې لګولې دا مناظره نه ده چې څومره فرق دی مونږ ټول ته دا ښکارا وایو علی الاعلان وایو چې په هر مسله زمونږ د اهل سنت والجماعت زمونږ د مذهب حنفی بیا زمونږ د نسبت سیفی چې په هر کار تاسو اعتراضی دا ما چې کوم شرایطو سره د مناظرې دا کلمات پیش کړل بس په دغه شرایطو راځي راوړاندې شي شور بنه کوي دو راشي یو راشي چې کم زې مخوخي کم وخت مخوخي کم مسله مخوخي دا ځوان هر میدان کې حاضر دی راځي راشي مزدا او چل شپک کسان راول ته چې کرکټ میچ ته راغلي او کې نه او پاسو چې بیا یو ته پوښتنه کې چې زبس مړه سه خو وګ نګ دی او نه ځان تسلیمه زبس دا بخاری شریف والا بس یو حدیث راته وایي کوم ولې تا غټلې ما بیللې نبی آل تمزان غلی کی را تو شیدا سی چې دا خوس راز ما پاش کیږي کنه ویلا ربک رب خپل تا فرغب رغبت کا واجزی کا